یو نوجوان دی خپلې مور ته وایي مور ما ته ټول خدمتونه دې ووایه حساب کتاب راله وکړه چې ستا ټولې پیسې درکړمه چې ستا د خدمت نه خلاص شي. مور ته بچې ډېره ښه ده خو دې باندې خو ډېر ټایم لګي زه به یو ورځ باندې لیکمه تا ته کوم به. دا نوجوان ملاست دی په بستره کې مور یې راله او یو طرف ته چې کم طرف ته د مخ دی هغې طرف ته به د باندې اوبه واچولې لاندې طلایې ته اوبه رالي دی راویښ شو. مور ته ګورې خیرې به نه کوي کنځل به نه کوي. دې بلې ډډې ته طلایي لمده بل ته ډکړه بلې ډډې ته واوښتېد. لږ ساعت پس چې دی په خوب ورغی مور وله بیا بل سیټ ته اوبه ور واچولې. د چغې کړې مورې په دې کې به زه څنګه سملمه وی بچې دا خو پاکې اوبه دي طلایي هم پاکه ده اوبه هم په لوټه زه درته اړومه. ستا دپاره په دې ځای کې د ملاستې ځای نشته. داسې وخت یاد که چې تا زما په پرتوک میچازې کړې وي تا زما په سر میچازې کړې وي زما په بدن کې داسې ځای وښیه چې تا هغې ته نه یې ختلې تا به ما میچازې نه کړې. تا زما په سر هم میچازې کړي تا زما په اوږو هم میچازې کړي تا زما په غېږ کې میچازې کړي تا زما په سنګلو میچازې کړي تا زما په غېږ کې میچازې کړي ما په خپو کې نولی تا میچازې کړي ما په ژمي کې په یخه بستره کې په خپله ملاستی ما او ته مې ګرم ځای ته دا کړی. هغه نوجوان ورته وایي مورې ما ته نه پته ولګېده زه ستا د یو خدمت بدل نشم ادا کولی. ای نوجوانانو لږ ځان باندې ترس وکړئ لږ د خپلو میندو سره د کرم معامله وکړئ د درګذر معامله وکړئ. هغه مور چې په کائنات کې په ما او په تا باندې مینه ده او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم غالبا 4 کرته یا 3 کرته فرمایلی دي د ټولو نه زیات حق خدمت او منډه تړلوال ښه سلوک کول دا د مور سره وکړه. بیا ښه سلوک د مور سره وکړه بیا ښه سلوک د مور سره وکړه بیا د هغې نه وروستو د پلار سره ښه سلوک کوه بیا وروستو اناک فاناک بیا چې ستا څومره رشته دار دي د هغوی سره ښه سلوک کوه. نن په معاشره کې ډېرې میندې زمونږ په جومات کې یو څو ورځې وشوې یو نوجوان دی د غرمې په ټایم کې مونږ ډوډۍ ته کېناستو هغه ووت ډوډۍ یې ونه خوړه چې راغی ما ورته چېرته تللی وي وایي ما ډوډۍ مې نه ده خوړې ما زه راوړم دوباره وایي نه راوړم مه راوړه ما چېرته تللی وي وی کور ته لاړم مور مې وایي چې زما ګولۍ ختمې شوي دي زما رور ناست دی په کور کې پیسې هم زما مور ورکوي ورشه ګولۍ راوړه هغه وایي زه نه یم اوسګار زه نشم تللی وایي زه چې لاړم ما سمدس هسپتال ته پیاده منډه کړه او ګولۍ مې راوړې دا دې ورسره ورسېدم. دا به هم پلار وي چې ستا دپاره یې د اوړي او د ژمي غم کړی ستا دپاره یې حرام حلال نه دي کتلي ستا په تعلیم کې ستا په کویدنې کې ستا په رشته کې تاله منډې تړلې والي دي. دا به هم مور وي چې در په در به ګرځېدلي. ډېرې میندې دي په کائنات کې هغه د خپلو بچو د لوږې خیال کوي. یو نوجوان دی هغه نوجوان نه چا تپوس وکړو چې دا مور دې ښه ده که نه دا خپله مور دې ښه وه میره مور ته وایي دا میره مور مې رښتینې ده او خپله مور مې دروغجنه وه. هغه ورته څنګه رښتینې ده وایي زه چې ورانې وکړم زما دا مور ووایي ډوډۍ به نه در کوم بیا نه راکوي او زما خپله مور چې کله به ما ورانې وکړو ما ته به وایي چې ډوډۍ به نه در کوم بس زه به غلی رالم داسې به کېناستم زما مور به بیا ډوډۍ راواخېسته ماله به یې راکړي. نن موږ سره د دغې مور لحاظ نشته. نن چې د حانکابي امام دی دا د قسیم دی شیخ سدیس فرمایي خپله واقع نقل کوي چې ما په کور کې په سالن کې مېلمانه راغلي وو کټوۍ زما مور پخوله ما شګې راواغستې هغه مې په کټوۍ کې واچولې په ځای د دې چې زما مور ما ته خیرې کړی وې زما مور ما ته دوا وکړه سدیسه خدای دې د حانکابي امام کا. نن چې زه د حانکابي امام یم دا زما د مور دعا داسې میندې په کائنات کې دي چې هغه د خپل بچو دپاره په هره لحظه کې دعاګانې کوي.